کتا هم د پیریانو او شیطانانو قصې په کتابونو کې اوریدلی وي، خو نن به یې ته په رښتیا په دې کلي کې وینې. یو داسې کلی په کوم ځای کې چې د شپې د 9 بجو نه پس یوه رڼا هم نه وي، او څوک چې هم د شپې دغې کلي ته وردننه شوی وي نو هغه بیا چرته هم د دغې کلي نه واپس نه دی راوتی، او یا د هغه نه بل څه جوړ شوي دي خو هغه انسان نه وي، او دا دی د شیطان کلی. دا قصه د یو داسې کلي د کمې نوم چې تور کلی و، خو خلکو به دې کلي ته خپل اصلي نوم نه وي. د دې کلي په باره کې یوه داسې خبره مشهوره وه چې څوک هم د شپې په وخت دې کلي ته لاړو نو هغه واپس چرته هم نه دی راغلی. په دې کلي کې یو نوجوان هلک و چې د هغه نوم عمر و. عمر یو ریپورټر و او هغه به د داسې ناشنا او خطرناکو زیږونو قصې ریکارډ کولې. یوه ورځ عمر دا فیصله وکړه چې زه به دې کلي ته ضرور ځم. د هغه ملګرو او کور والا هغه ډیر منع کو چې ته دې خطرناک کلي ته مه ځه، خو هغه خپل ضد نیولی و او دا یې وی چې زه به خامخا دې کلي ته ځم. نو د سفر آغاز کیږي، د شپې 10 بجې دي او عمر دغه کلي طرف ته روان شو. رورو چې هغه دې کلي ته نږدې کېدو نو د موبایل نیټورک یې ختمېدو. په ځنګل کې یو نه ختمېدونکي او خوشي لاره په کمې کې چې په لږ مخکې تلو سره د ګاډي لیټونه هم ورو بند شو. کله چې عمر د دغې تور کلي دروازې ته ورسېدو نو د هغې بهر یو بوډا سړی ناست و، او دغې بوډا سړي عمر ته نه کتل او دا یې ووی: واپس لاړ شه، درد سوالونه نه چلیږي، درد صرف خلکو د احساسات میلاویږي. نو عمر ورته ووی: زه خو د تحقیق دپاره راغلی یم. نو بوډا سړي ورته ووی: بیا خو به ته واپس هېڅکله لاړ نه شې. عمر په هر څه ګټه کېښوده او په دغې دروازه وردننه شو. څنګه چې عمر وردننه شو نو منظر ډیر زیات خوفناک و. ټول کلی خاموشه، نه د چا اواز، نه چرته انسان، خو په هره دروازه به یو تور نشان و. عمر اخوا دیخوا کتل چې په دې کې اچانک د یو ماشوم د جړا اواز راغی. عمر چې یو کور ته ورداخل شو نو فوراً په هغه پسې دروازه بنده شوه. په کور کې دننه هر طرف ته تکه توره تیاره وه، په دیوالونو صرف تورې تورې سایې ښکارېدې چې په دې دوران کې اچانک یو وحشي اواز راغی: ته هم لیدو راغلی؟ عمر ورته په جواب کې ووی: ته څوک یې؟ چې په هغې سره هیڅ جواب هم رانغی او بیا یو وحشي اواز راغی: مونږ دلته قید شوي یو او اوس ته هم دلته قید شوې. او په دې دوران کې هغه چراغ په خپله ولګېدو. په دیوالونو باندې د لاسونو نښې وې او داسې ښکارېده چې په دې دیوال کې په لکاو خلک قید دي او د دې ځای نه ځان راوباسل غواړي. چې په دې دوران کې د فرش ته لاندې نه اچانک اواز راغی: دروازه کولاو کړئ. او بیا د دغې نه وروستو په یو وحشي او خطرناک اواز سره یو داستان شروع شو. دا کلی مخکې د انسانانو، خو یوه ورځ یو ظالم انسان یو پیری قید کړی و او په هغه باندې به یې ډېر زیات ظلمونه کول. نو هغه ډېرې خیرې کړې وې او دا یې ویلي وو چې څوک هم دې کلي ته راځي نو یا دې هغه د دې نه ژوندی نه ځي او یا دې هغه پېټ کېږي. بیا د دغې قصې نه وروستو عمر ته یو کتاب میلاو شو چې عمر څنګه دغه زوړ کتاب کولاو کو نو په هغې کې یې لیکلي وو: دلته صرف یو شیطان نه دی، بلکې دلته هر هغه کس شیطان دی څوک چې ظلم کوي. بیا په دې دوران کې اچانک دروازه په زوره زوره پړقېدو شوه. بوډا سړي ورته د بهر نه اواز وکړو: دا دروازه کولاوه کړې ده، اوس هغه ازادېږي. چې په دې دوران کې تیاره نور هم سیوا شوه او دغې خطرناکې سایې د انسانانو په شکلونو کې بدلې شوې او دغه ټولې سایې عمر طرف ته ور روانې شوې. نو اوس د عمر سره صرف 2 لارې وې: یا خو به هغه تختی او یا به دا دروازه بندی او ځان به قربانی. عمر په رپېدو سره دا ووی: که ما دروازه بنده نه کړه نو دا ټول بهر ته لاړ شي او ټول خلک په ختم شي.
نو عمر د دروازې خواله لاړو او دروازه یې کلکه بند کړه او په خپله دننه ایسار شو. بیا د لږې خاموشۍ نه پس یو خطرناک آواز راغی. اوس دلته شیطان نشته بلکې دلته عمر دی. او کله چې بل سحر شو نو په کلي کې ټول هر څه بالکل نارمل وو، خو هغه بوډا سړی په دغه ځای کې موجود نه و او هغه د دغه ځای نه تښتېدلی و او د کلي په دروازه یې لیکلي وو چې اوس دا ځای محفوظ دی. او بیا به دا خبره کېده چې څوک هم د شپې په وخت دغه کلي ته ځي نو هغه د شیطانانو یا د پیریانو اواز نه بلکې خپل اواز په خپله اوري. او بیا د ټولو خلکو نه دغه وهم ختم شو او په دغه ځای کې یو نارمل ژوند شروع شو. که ستاسو دا قصه خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.